د احلام میډیا درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. اسیم الله عزیزی یم د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ ته نن دغه طبیعي ښکلا ته راغلي یو. هیله لرم چې تر وروستیو شېبو راسره ملتیا وکړئ. دا پنځه ده، دا درې ده. شی دي په دې کټو کې؟ غوړ دي. په دوی واکې دي، په دوی نیم کوي. هغه دوی خالي دي چې څلور منه یوه طرف ته اخره باید خالی پاتې شي، په دوی کې نیم شي. څلور منه یوه طرف ته چې څلور منه بل طرف. یو څو منه غوړ دي؟ اته منه او ته په دوی د لوی او بخښونکي خدای په سپیڅلي نامه د احلام میډیا درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. زه جواد الله جاهد یم. نن راغلي یو د چک ولسوالۍ ته. یو له هغه ولسوالیو ده چې هغه ډېرې طبیعي ښکلاوې لري. دلته خصوصا د چک بند په نامه د بند موقعیت دوهم هغه مورد دی چې د هېواد اکثریت ځوانان یا اکثریت هغه کسان چې هغه د سیل او د سیاحت سره مینه لري هغوی دلته راولي او راجذب کړي. نن دغه لامل و چې موږ هم د خپلو ملګرو سره راغلو او دلته د مېلې تصمیم لرو. هېوادوالو ته مې پیغام دا دی چې کله دی هغه ته ځي تفریحي ځایونو ته ځي هلته د چاپېریال ککړتیا کلکه په نظر کې ونیسي، څو چاپېریال ککړ نه کړو، چاپېریال ته لا ښه خدمت وکړو، د خپل زبالې کوم اضافي مواد چې د دوی نه پاتې کېږي هغه بېرته ټول کړو، په یوه ځای کې واچوي. هغو طبیعي ښکلاګانو د لا ښه توب سبب شي، خراب یې نه کړو بلکې د لا ښه توب سبب شي. ونې ماتې نه کړو، مثلا شنه ځایونه خراب نه کړو او ولاړ شي همیشه داسې آزادو ځایو ته، طبیعي ځایو ته تفریح دپاره او هلته اکسیجن واخلي او خپله رواني فشارونه کم کړو. ډېره ښه خبره. یو دوست خانه کې انداسې به یې وټومبي چې په اور دغسې سور کړه، بیا به یې دغسې جالۍ کې تاو کړي، بیا به مالګه ورکړئ، بیا به یې په اور کېږدي. چک ولسوالۍ چې ده یو د ښکلو ولسوالۍ د وردګو د ولایت څخه ده او ډېر سیلانیان یا لیدونکي دلته د تفریح دپاره هر وخت هر مهال راتللی شي او انشاءالله د چک ټول اوسیدونکي په خدمت کې دي او د چک د ولسوالۍ د امن په اړه که درته ووایم چک ولسوالۍ کې اوس ډېر امن دی
هیڅ مشکل نشته، هر رقم هر وخت هر رقم خلک راتللی شي.